باباګانو په دې ځایونو کې ډېره چوپتیا ده. قومندان صاحب له اندازې ډېره چوپتیا ده. دا بې شرفان چې زور وګوري بیا ځان همداسې پټوي. دومره انسانان به چېرته تللي وي؟ قومندان صاحب د دې کلي نفوس څومره دی؟ ټول ډېر زیات پام وکړئ، سترګې مو پرانیزئ، ادامه ورکوو. قومندان صاحب چپ لاس ته ودرېږئ ورونو، ودرېږئ. زه یم ورونو، زه یم محمد امین. محمد امینه څه روان دي؟ څه خبره ده؟ دا خلک چیرته دي؟ د تښتېدلو لپاره وخت نه و، هغوی ټول مې یو ځای کې پټ کړل. له ما سره راسئ. واخیستل شو. تورې ځئ چې ځو. طرفات لري؟ کارونه کسانو له موږ سره جنګ ونه که. که چېرته جنګ یې کړی وی بیا د کار رنګ بدلېدو له زاره. ډېر ښه ډېر ښه. سمه ده. هغوی چېرته دي؟ پوره د یو کلي خلکو او د تورې ډلې سره یو ځای کې یو، خو زه هغوی نشم لیدلی. ها؟ هغوی چیرته دي؟ پیدا یې کړئ، زر کوئ پیدا یې کړئ، زر ځئ. اوس هم ګوري. وروره دننه راځئ. بزرګ بابا که دلته ګیر شو نو بیا هیڅ هم نشو کولی. محمد امینه دلته څه دي؟ ولې دلته راغلی؟ وروره بل ځای نه و، ټول کسان هم دلته دي. دننه راځئ. یورکه زر کوه. سلجوقه غالبه د باندې پاتې شئ. امره الیاس بختیار ټپي خې ها دومره جدي خبره نه ده. جدي ستونزه مو دوی دي. قومانده صاحب اجازه راکړه چې ویې ګورم. دومره جدي خبره نشته بهرامه، ژوندی اوسې. السلام علیکم. محمد امینه دلته څو کسان دي؟ 40 کسانو. وروره بزرګ بابا دلته مو ډېر کار دی. هغه ولید دی که څه دی هلته و او ورسره یو بلا کسان دي. هغه نور کسان هم دلته دي، شمېر یې ډېر زیات دی. ملګرو قومندان صاحب که هغه ځناور دلته راشي هېڅ هم نشو کولی، باید یو څوک و.
خانه دا کسان باید حتما له دې ځایه وباسو همدا اوس له ما سره راځئ لزاره دلته هیڅوک نه ښکاري دا خلک چیرته دي ولې دا پټېږي خو همدلته دي لږ وروسته به ټول پیدا کړو ته لټولو ته ادامه ورکړه زر کوئ قومندان
بریدمنې د وروستي ځل لپاره مو کوم معلومات اخیستی وو قومندان صاحب هماغه کلي ته چې روان شوي له هغې نه وروسته یې اړیکه نه ده نیولې دا بده ده بریدمنې امر وکړئ صاحب له ډګروال جوهر سره اړیکه ونیسه امر دې پر ځای کېږي صاحب قومندان صاحب له القريې څخه د ځانګړو قواو ډګروال ابراهیم کوپوز راکه کوپوز وروره دا څه روان دي ها دا څنګه کار دی ډاله مې په سیمه کې ده او اړیکه ورسره نشم نیولی ووایه ډګرواله چې ستا عسکر خو به هلته نه وي کوپوزه له سهار راهیسې مې پوره 5 ډلې درلېږلي تر ټولې نږدې په 15 کیلومترۍ فاصله کې ده د پوره 6 کلو څخه یې د بریدونو راپورونه اخلم کوپوزه دلته هر څه ګډوډ دي ستا له ډلې سره به اړیکه ونیسم خو دا لږ وخت نیولی شي خواشینی یم مننه ډګرواله مننه وروره کوپوزه هغه ځناورو مرداخورو هر څه پام کړي دي زموږ څخه موخې غلطوي ګورئ پام کوئ زه د جنرال صاحب خواته ځم که توره اړیکه ونیوله ما خبر کړه امر دې پر ځای کېږي صاحب هو جنرال صاحب په سوریا او عراق کې هو ښاغلیه 3 ډلې مو دي واخیستل شو قومندان صاحب واخیستل شو تاسو ته بیا خبر درکوم مننه مهرباني ډګروال صاحب د باندې ولاړ دی وای بیړنی دی ردی شي کپوزه زه پوهېږم کله چې د سیره داسې وي زه پوهېږم څه خبر شته زموږ ډله چې کوم کلي ته تللي کارونه له هغه نه پرته په 6 نورو کلو هم بریدونه کړي په ځینو کې ترهګر په ځینو کې بامي چاودنې او په ځینو کې لارې بندې کړي یعنی جنرال صاحب غواړي چې زموږ موخه غلطه کړي هڅه کوي چې مرسته کوونکي کلي ته ورنشي بده یې دا ده چې 10 دقیقې کېږي تورې سره اړیکه نه لرو د اذربایجان د ځانګړو قواو سره مو اړیکه نیولې ده د جوهر سره مې خبرې وکړې هغوی ټوله سیمه څاري د همدې لپاره د تورې ډلې پیدا کول لږ سخته ده خدای دې دوی ووهي څه فکر کوي جنرال صاحب کارون خپله وروستۍ لوبه لوبوي نن ورځ هغه ترهګر تر ټولو زیات د وینې تږي دي باید زر تر زره یو څه وکړو ښه نو له ځان سره چې څومره اړتیا وي کسان او وسلې واخله امر دې پر ځای کېږي زما زمریان بېرته خپل کور ته راوله همدا اوس دا مې تا ته امر دی کپوزه کارون نوم یې هغه ترهګر سر باید په وجود کې پاتې نشي هغه بې شرفه چې تر څو د کربا په خاوره کې نه وي ښخ شوی هیڅ یو عسکر په خپل کور ته نه راځي تر څو مو چې هغه مردر کړی نه وي او نفر هم مرکز ته رانشئ پوه شوې امر دې پر ځای کېږي صاحب توره مو تېره وسه مننه صاحب هغه رزیل به اوس وګورو که اړتیا شوه چې هلته زه خپله درشم نو بیا دې هم زه خپله دوزخ ته لېږم اوس به وګورو چې څه ډول لوبه کوي بې شرفه مردار خوره دننه ډېر عام وګړي دي غالبا وګړي چې بې ستونزه وي ځینې وخت داسې دا افلاطون په څېر درنې درنې خبرې کوي قومندان صاحب ولا زه در باندې مینېږم افلاطون څوک دی ها اتا ترکیات کا غازی امان الله خانیت کا داسې اتلان یادوه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب رښتیا هم وګړي مو تیاریات کړي نو ګوره څه وایم هو غالبا هم وګړي پوهېږي چې عام وګړي وي ولې ستونزه وي غالبا ته به یخ وزغمي هغوی نشي زغملی اته به 3 ورځې پرته له دمې حرکت وکړي هغوی نشي کولی ته چې وږی پاتې شي واښه او واورې به وخوري غالب هغوی نشي خوړلی
अब ته به جنگ وکړي هغوی جنگ نشي کولی هو رښتیا عام وګړي دي نو ها قمندان صاحب عام وګړي مې وویل قمندان صاحب بریدمله باشک او تا یادوم داسې د کوم څه چمتووالی شته دی او که نه یعنې غالبه تا لیږم او الیاس راغواړم خپل کار ته دې فکر کوه څنګه قمندان صاحب غونډه الیاس راغواړي یادېږي د قمندان صاحب چې ویلې زما یوه غونډه ده ډېر مسخره سړی دی او ترهګر دي ترهګر راځي ومې لیدل قمندان صاحب ختم یې کم درته نه کېږي نه پوهېږو چې شاته څو کسان دي ټول به یو ځای ته راټول شي رښتیا وایي قمندان صاحب نږدې کېږي لږ تر لږه 400 متره سمه ده غالبه باباګانو څه کوو یو رقم امر بیخي ښکاره ده تورې موږ تر اخره پورې خپله هڅه کوو تر څو دلته د یو کس څلوېښتو ته هم زیان ونه رسېږي ټول دې چمتو اوسي قمندان صاحب کاش چې وخت مو وای او دوی مو ویستلی وای بهرامه کسان به سر ته رسېدلي دي دې ته هېڅ وخت نه لرو همدلته به یو څه وکړو ډګروال صاحب احترامات سیفو اوس نه کېږي وروره. اوس سیفو وروسته مې درته وویل ډګروال صاحب زه به هم لاړ شم ها ګوره که هغه ځای ګواښونکی نه وي هسې هم ستونزه نشته خو که ګواښونکی وي ته هم پوهېږې چې هلته زما په څېر یو شیخ ببر ویښته لرونکی خو یو ښایسته سړی حتما ستا هلته پکارېږي په دې خو پوهېږې که نه ته بلکل ښه شوی هو والا د زمري په څېر یم سمه ده په لسو دقیقو کې ځو چمتو شه امر دې پر ځای کېږي صاحب یاسرا ته زنګ ووهه او اړتیا یې پوره کړه امر دې پر ځای کېږي صاحب سیفو وروره ښه ده چې ویشتلی نه یې رښتیا وایم هغه د سهار ایستې نه ډېر زیات غوسه دی او سیفو زه درته وایم چې ته هېڅ نه مړ کېږي پام چې په دې باندې جدي فکر ونه کړې هسې نه چېرته یې مرمۍ مخې ته راشه چې مړ شي بیا به وایي تا راته ویلي چې ته نه مړ کېږې والله که زما په سر یو معمولي پیښه راشي د هغه ټوله ګناه ستا په غاړه هر څه را باندې تا وکړه توبه 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 زه به نه لیونی کېږم توبه 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 مه خانده بد ښکارې ډلې الوتکې ته پورته شئ دوانه امر وکړې صاحب سیفو بریدمن اونر ته تسلیم کوي ورته ووایي چې خپل څنګه لرې نه کړي امر دې پر ځای کېږي صاحب ای دوانه تسلیم مسلیم یې وویل وروره داسې فکر ونه کړې چې ستا سندونه مې هغه ته ورکړي ولې زه ځمکه یم د څه شي سندونه استغفرالله وروره زر کوه زر کوه ډګروال صاحب تا ته مو وسپاره بریدمنې دلته به ډګرمن اټک مسؤلیت سرته رسوي هغه ته به راپور ورکوي هڅه وکړئ چې د تورې ډلې سره اړیکه ونیسئ هره شېبه زنګ وه امر دې پر ځای کېږي صاحب که اړیکه یې ونیوله ورته ووایي چې موږ حرکت کړی لږې نور هم وزغمي کېدای شي رسېدل مو لږ وخت ونیسي بریدمن خان په دې خبر که امر دې پر ځای کېږي صاحب بریدمنې د هوایي ځواکونو بریدمنه هم دلته وه خو ډګروال صاحب یې ونه لیده بریدمنه فونده هو بریدمنې صاحبې سمه ده سمه ده له هغې سره زه خبرې کوم هله لاړ به شو بریدمن صاحب بریدمله باشک گموش فکر کوم ډګروال صاحب کو پوسره مو کارو هو بریدمله بریدمن صاحب هغه اوس په قرارګاه کې نشته
څه وخت به راشي؟ بریدمن صاحب اوس مهال دنده کې د نور معلومات نشم درکولی. سمه ده پوه شوم. بریدمن صاحب ما ته کوم امر شته؟ نه مننه کوم. بریدمنې د هوایي ځواکونو بریدمنه فونداتو راج امر وکړئ صاحب. راحت کا شفا دې وي. مننه صاحب. ته ډېره زر ښه شوې. دندې ته دې لاړئ؟ جنرال صاحب لاړه حسابېږي. دا څه معنی لري؟ لاړئ که نه یې لاړه؟ بخښنه غواړم جنرال صاحب، یعنې له روغتون څخه رخصت شوی یم، خو نوره جنګي الوتکه نشم په هوا کولی. راته یې ویل هملته په شوبه کې به خپله دنده مخې ته وړي. بیا یې هم ستا زړه وسوځو که نه؟ جنرال صاحب په عسکرۍ کې هره دنده سپېڅلې وي، خو ښه څه فکر کوې؟ استعفا ورکوې؟ نه، یعنې تر اوسه مې پرېکړه نه ده کړې، فکر مې سم کار نه کوي. دلته هم ډګروال صاحب که پوسته د همدې خبرې لپاره راغلی وم، او کله چې په روغتون کې وم هغه راسره ډېرې مرستې وکړې، نو مننه مې ترې کوله. ډېره خواشینی یم چې پایله مې داسې شوه. زه خو وایم چې لنډ فکر مه کوه. کیدای شي د جیټ الوتکو پیلوټه نه شي، خو د نورو الوتکو پیلوټۍ ته د کومه ستونزه نه وي. یعنې څنګه جنرال صاحب؟ هو په ځان پام کوه، په لنډ وخت کې به سره وګورو. قومندان صاحب 100 متره را نږدې شول. د ډزو لپاره زما امر ته په تمه شئ. پرته له امره حرکتونه کوي. امر دې بل ځای کې ایسي. بریدمنه د غرب خوا نه باید لاړ شو، کیدای شي د هغې خوا نه وشي. بختیار هم وګړي چې له موږ سره وینو جنګ نشو کولی. زه فکر کوم په حقه یې. د چپ خوا نه هغه 4 کسان ختم کو قومندان صاحب. او فکر وکړه 4 دې ختم کړل. غالبا لا غنورو سره به څه کوو؟ دوی دې خدای وایي موږ باید امر ورکو څه به وشي. قومندان صاحب نږدې کېږي. بزرګ بابا بله لاره نه لرو، ډله په دوو ویشو. کوم کسان چې پاتې کېږي تر وروستۍ شېبو پورې به جنګېږي، او پاتې نور به تا کسان اخلي او له دې ځایه به ځان وباسي. همدومره دلته چې څوک پاتې کېږي د هغوی د ژغورنې امکان نشته. بابا جانه کله اوس به نه ډارېدی، اورګاډي ته به نه پورته کېدو. زه پاتې کېږم. لیونی بیا یې مه پیلوه. بابا جانه زموږ کار همدا دی، حساب خو برابر دی. دوه لومړي بریدمنان یو، یو یې دلته پاتې کېږي جنګېږي، او بلې د ډلې مشري کوي، یعنې زه لیونی جنګ کوم، او هغه بلې د ډلې مشري کوي، کسان اخلي او ځي. نه کېږي. قومندان صاحب زم پاتې کېږم، موږ دا ځای نیسو. قومندان صاحب زه خو هسې هم همدلته یم. قومندان صاحب زه هم پاتې کېږم. ستا غونډه ده، ته لاړ شه. قومندان صاحب وروستیا 2 متره آن له دې هم نږدې. په تمه شه. تورې موږ هغه ترهګر نیسو. بختیار او محمد امین به دا ټول کسان له ځانه سره نیسي. حق مو راوبخئ.
قمندانه هلکه هلکه ته څه کوې لیونیه محمد امینه ودرېږئ کو غورځګي چاودنه کوي محمد امین ګوره ما لیونی کوه الیاس دا بمونه بیرته له ځانه سره واخله محمد امینه الیاس ودرېږه وروره محمد امین څه چې درته وایم هماغسې وکړه هغوی راورسېدل هغه نور به هم لږ وروسته راورسېږي هلکه ته د بام کلیګانې بیرته په خپل ځای کې جنګ کولو ته وخت نه لرو نور کسان هم رانږدې شول قومندان صاحب نږدې کیږي په تماشه اما ته ګوره تا ته وایم دا بیرته په خپل ځای کې کېده دننه هم وګړي دي وروره زه هغوی وژنم تاسو به هم له دې ځای لاړ شئ محمد امینه وروره له ما نه هېڅ هم نه جوړېږي خیر دی نور مې پرېږدی زما دوه ورونه دي مور پلار او کورنۍ مې ده بختیار هېڅوک نه لري وروره د اذربایجان په کوڅو کې مې ډېرې شپې کړي دي ډېرې وینې مې لیدلې دي نور نه غواړم چې هغسې یې وګورم پرېږدې چې شهید شم تاسو باید زه له دې ځای وباسم لاره خلاصه کړم له دې ځای به ووځئ لاړ به شئ نور به یې ستاسې کار دی څه چې کوئ ویې کوئ یو رقم وګړي دي نه کېږي موږ او تاسې دومره وخت نه لرو هلې لاړ شئ محمد امینه محمد امین وروره داسې مه کوه هېواد ته لاړ شئ زما په ځای هغه ښکلی بیرغ هم ښکل کوئ سمه ده هلې وروره ځئ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن قومندان صاحب راغلل بریدمن امر وکړئ صاحب عام وګړي د تګ لپاره چمتو کوي له دې ځایه ځو امر دې پر ځای کېږي صاحب قومندان صاحب زر کوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله څه کوي بیرته وګرځه بیرته شاته شه زر کوه سمه ده ودرېږئ داسې مه کوئ تسلیمېږم ته څه کوي بیرته وګرځه سمه ده قومندان صاحب قومندان صاحب محمد امین قومندان صاحب محمد امین زی سالجوق لاس وهنه مه کوه مورا نږدې کېږه همالته ودرېږه خدای دې ووهي تسلیمېږم زر کوه درته وایم لاسونه دې پورته کړه قومندان صاحب دا څه کوي
ورته هم همالته په ګونډو شه. کارابا دې ژوندی ژوندی دې وي زموږ دیوال اتحاد درته وایم لاسونه دې پورته کړه. مبارز دې ژوندی لاسونه دې پورته کړه. تورې حرکتو کې حاله برید باندې زر کوي له دې ځایه ځو. امرا څه وشول؟ دا څه شی و؟ نه پوهېږم له زره څه روان دي؟ نه پوهېږم کارونه خو زموږ کسان به اوس خبر واخلي. مخکې کسانو یو ځل لاړ شئ ویې ګورئ بیړه وکئ زر کوئ. سترګې مو سمې خلاصې کړئ. امنیت ونیسئ زر کوئ. بریدمنه ودې لیدل چې محمد امین څه وکړل؟ بختیاره زر کوه حالا بختیاره بشرفان راغلل. چیدم بابا دو دانې پاتې شو. د یو لږ شانتې پوزه ښکاري ختمولی شي؟ قومندان صاحب که ښکارم نه چې زه یې ختموم. آفرین دی وي بابا. امرا بابا وړاندې هم یو خاین خپل ځان پټ کړی. چیدم بابا بیا دې هم آفرین وي. مننه قومندان صاحب. قومندان صاحب ستاینې ته اړتیا نشته. الله بېشرف حرکت وکړه.
بریدمنه دا ته څه کوې ته هم وګړي ژغورې خو دې وژغوره آفرین آفرین هغوی چېرته بیایي بختیار په رښتیا سره ډېر خواشینی یم خو که چېرته محمد امین نه وای له دې ځایه موږ ټول آدم بګړي وتلی شو ناممکنه وه خانه په حقه یې په حقه یې خو بیا هم د انسان زړه خوږېږي وروره هله نه چې له دې ځایه لاړ شو او دا وګړي وباسو تر څو پورې چې د محمد امین ارمان پوره شي زر کوه دا ونیسه دوربین می راکئ هغوی ځي کلیوال او ورسره ترکي عسکر دي هغوی تښتي ولید بابري کارون ته خبر ورکړه چې هغوی تښتي کارونه کلیوال تښتي او ترکي عسکر هم ورسره یو ځای دي داسې ده کارونه وایم کسان روان دي ځي پرېږده چې لاړ شي ته لیونی شوی نه 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 یم لیونی شوی لزره څه چې وایم یوازې هماغه وکئ پرېږدئ چې لاړ شي تاسو یوازې حرکاتو ته چمتو اوسئ سمه ده زه له د سړي نه ډېر تنګ راغلی یم سمه ده دا سړی لیونی دی مغزه یې خراب شوي څه وایي څه وایي وایي پرېږدئ چې لاړ شي وایي بلکل یې همداسې ووایي پرېږدئ چې لاړ شي هې ملګریا سمه ده ولید لیونی ټول لیوني یې زر کوئ ایتن دا دې لیدلی دا څه شی دی د ښاغلي پاشا موسف د موبایل ټوله خرچه فکر وکړه څومره به وي یعنې فکر کوم 150 روپۍ به وي څومره راغلي دي 1950 څه 1950 باور نشم کولای ګوره کوم چې جنرال صاحب دوکه کړی نه وي هغه خبر دی تا ورته ویلی دي نه زه نه غواړم چې نن ورځ بې عزته شم سمه ده سمه ده زه یې ورته وایم ودرېږئ ودرېږئ الیاسا ماشوم ونیسه الیاسا
دې وړاندې کلي ته ځم او لږ شانته ښکلي انځورونه وباسم. دا هم د سرسري لپاره. هلئ لږ به مخکې ورشو، دا کار به ختم کو، زر کوئ زر کوئ. هغوی ټول راغلل، کار مو سخت دی. اندېښنه مه کوه، موږ هم دومره کمزوري نه یو. را دې شي، ټول دې راشي، یو دې هم پاتې نه شي. بریدمنې کوم خبر شته ده؟ قومندان صاحب د تورې ډلې نه تر اوسه کوم خبر نشته. صاحب ډګروال صاحب جوهر زنګ وهلی